زما د کالج ماشومان تبا کړي 1986 کې ما یو مرګ هغه پښتو کراچي کې فلم جوړېدو اخري ګولې د خندا د خوشالو دې اوس ما خپل یو اردو فلم روان د کشر زوی مې دی هغه نو بول نامه دا فلم اوس په ان شاء الله دی کېده چې د اختر ریلیز شي ادي خان بیا د غاړي ویل کوم نه پټیږي ولې سو وسه پر یو غن کې رسکار نه کو ډېر شرم خبره ده یار مسافر قربان شم اسلام یادو ما قربان لا غنا ما کړی او هغه باندې یقین وکړ بیا خلکو پغه کوچت کړو نو ډېر خوشاله ما جړان راغله وطنا سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار هیل پارک کې موجود یم په هیل پارک کې زما پر څنګ باندې د پښتو له شوبیز دنیا سره ریلیټډ یو هنرمند یو فنکار یو اداکار ناست دی د اداکار د کراچۍ په ډیرو ټیلی فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده د دې فنکار نوم دی سید خان یوسفزی سید خان یوسفزی پر فن او پر ژوند باندې له د سره تفصیلي مرکه کوو تر ټولو له مخه د په خپل پروګرام کې سید یوسف خان ورور ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام تاسو څنګه ښه جوړئ الحمدلله ډېر ښه یو ته څنګه یې ژوند څنګه دی شکر الحمدلله ژوند چې ښه تېرېږي ښه شکر الله پاک ډېر غټ احسان دی د شوبیز دنیا ته څنګه راغې هغه کومه داسې واقعه وه هغه کومه داسې لمحه وه هغه کوم داسې وخت و چې ته په دې مجبوره کې او تا دا فیصله وکړه چې زه به هم د شوبیز دنیا ته ځم او په ټیلی فلمانو کې به د خپل فن مظاهره کوم بس دا 1986 کې ما یو ملګری هغوی پښتو کراچي کې فلم جوړېدو اخري ګولۍ هغه ما ته آفر وکړ چې راځه فلم جوړېږي تاسو شوق ساتئ نو راځئ نو بس لاړم ما یو دور شوټینګان وکړل د مانګ زړه وشو که نه هغې فلم کې ما ته وړوکی غونته کرکټر ملاو شو هغه ته خیر ریلیز نه شو خو هغې نه بعد بیا ما ته یو اردو فلم پاکستاني جوړېدو صن فنداتا هغې کې ته ما ته یو وړوکی غونته رول ملاو هغې کې ما ماشاءالله کار وکړو نو هغه سره ما بیا شوق نور بړاو شو خو دا شوق ما بس ساتلی خپل زړه هغې دپاره کوم چې دونه خاص نه وتی یم خو بس شوقي کار کوم دوی سره تر اوسه پورې به ده په څومره ټیلی فلمانو کې یا په غټو فلمانو کې یا په ډرامو کې کار کړی یاره ډرامې کې ته ما بدري کړي دي اسټیج شوګانې ما ډېرې کړي دي ما نه ډېر دي که نه او ټي وي باندې ما بدري کمرشل چلیدلي دي او اوس ټیلی فلمونه دي دي کې اوس بدنصیبه مور هغې کې زه ایکسپیکټر رول مې کړی دی بیا یو نوی جشن هغه لا نیم کمپلیټ نیم هغې کې ما د ویلن رول د مین ویلن نو بس وسن شوق بس ساتو وسن راغلی ما خپل کار انشاءالله به چلیږي بس شوقیت کو دا ماته وایي د کراچۍ په ښار کې حالانکې کراچۍ ښار انټرنیشنل ښار دی د پاکستان غ او دلته په دې ښار کې 80 لکه پښتانه استوګه کوي په دې 80 لکه پښتنو کې ډېر پښتانه داسې دي چې د هغو د شوبیز له دنیا سره تر حد زیاته مینه لري شوق لري د دې ستونزې او تکلیفات که ستا په نظر کې وي تکلیفونه ډېر دي ځکه چې یو سړی سټرګل کوي که نه او یو شو بزنس هغه ډېر جدوجهد باندې مخکې کېږي او جدوجهد نه کوي نو کار ډېر مشکله به دې کې به ځان بالکل هغه نه ورځی بالکل ځکه چې موږ پښتانه دا شیزونه نه خوښوي خو ځان به سخته مو پلار نه به ځان سخته چې دې شي ته ځې مونږ پښتو معاشره کې دا شیزونه نه خوښېږي خو بس مونږ کوو مونږ په شوق یې باندې کوو مونږ خبرې نه اورېدلي مونږ هر څه اورېدلي بدې بدلې چا ښه ولي چا بد ولي خو مونږ خپل کار په محنت باندې په ایماندارۍ کړی دی نو باقي پبلیک ته دنیا دا ګوري څوک خوښوي څوک نه خو انشاءالله امید دی چې هر سړی خوښوي څوک امید په اسکرین باندې هغه خوښوي ځکه زمونږ په دې فیلډ کې لګیا یو کار کوو تا یوه خبره وکړه چې پښتانه دا کار بد بولي بد یې ولې بولي پخواني کم خلک دي مونږ کم مشران کم وګورو هغې دې شي هغه نه و اوس کم نوی دا خلک راغلی یعنې کې نوی جشن راغلی دی دوی لږ بیا
کوپریټ کوي خو لیکن زړه خلک کوم یا د موږ د والد صاحب یا هغه به دیشي ته خنه قتل لکه چې تاسو پښتو معاشره ده پښتانه یو اخر او اوس نن سبا خلک چینج کیږي الله سره خلکو ته پته لګي اوس ما خپل زوی یو اردو فلم را روان دی کشر زوی مې دی هغه نو بول نامه دا فلم اوس په ان شاء الله دی کېدای شي د اختر ریلیز شي نو بیا به لکه چې ما ته شوق دی زه خپل کوم چې ما بچینګ په دې فیلډ کې وځي نو زه ته کوشش کوم چې خوشاله کوم چې ما زوی سکرین ته راشي زما ته و چې لکه استاد دا کار وکړ زه خوشاله کوم خو په خوالي کوم خلکو هغه به بد ګڼل نو دی وجه مونږ لک شاته یو دا ماته ووایه نن سبا په پاکستان کې بیا خاص کر د پښتو په فلمانو کې په دې کې فلم سازان چې کوم فلمان جوړوي د هغو ټولو فلمانو تسلسل او هغه انداز د جوړولو طریقې یو شانته دي دوی تر اوسه پورې جدید زمانې ته نه دي راغلي ته په دې حواله څه وایې مسله چې مونږ سره دې سره وسایل نشته مین وسایل خبره ده او جو وسایل نه سره گورنمنت کوپریټ نه کوي گورنمنت کوپریټ کولی نو دا فیلډ به ډېر مخکې خو داسې گورنمنت هغه نه کوي نو هر سړی څونه بجټ وي هغې په حساب هغوی خپل کار کوي که نه نو بس دې والا باندې مونږ لږ شاته یو ځکه چې مونږ سره گورنمنت کوپریټ نه کوي کوپریټ د وجه مونږ بیا پاتې شو شاته یو داسې فلم یا داسې ټیلی ډراما چې د هغې په وجه باندې ته کتونکو پیژندلی یاره بس الله شکر دی زه ته په ټي وي باندې مخکې ډېر تلم کمرشل ما کول که نه په ټي وي نه زه پاپولو شوم بیا ما سټیج شوګانې دا ډېرې کړي دي سټیج شوګانې به هغه سړی ما پېژني چې کوم راتلل زه اصل ما پبلیسټي ټي وي نه شوې ده ټي وي کې ما بدرې سلو کمرشل کړي بیا مې پرېښوده بیا کول دغه شان دي او جب ټیلی فلم ته راوځم ټیلی فلم کې شکر الحمدلله د خلکو ډېر خوښ کړی ما بدنصیبه مور کې انسپکټر رول کړی دی او دا نوی جشن کې ما یو ویلن رول ادا کړی دی هغه خلکو ډېر خوښ کړی دی نو هغې د وجه زه ماشاءالله خلک تپوسونه کوي چې دې فلم کې فلانې ولې نشته دا ټیلی فلم کې دا ولې نشته نو انسان خپل لږ مجبوریان وي چې هر ځل ته ځان نشي رسولی هر فلم ته ځان نشي رسولی نو دې وجه موږ یو دوه فلمونه پاتې چې نو موږ چلو خیر بلکې نیکسټ کې به راشو که نه نو په دې وجه بس هغې نو ته ماشاءالله موږ ته شکر الحمدلله پښتانه وروریان دي دا موږ ټول خویندې او ښه موږ میسیج وکړو خلکو له په ډرامې په شکل باندې ټیلی فلم په شکل باندې هغې نه خلک څه فایده اوچته کړي څه لږ ډېر زده کړي خو چې موږ مقصد دا دی چې موږ خلکو له پیغام ورکړو ځکه چې یو سړي دا ډرامه وګوري هغوی ته څه نه څه پیغام میلاوي بدنصیبه مور کې دونه زبردست پیغام ده چې هغه سړی نشي هغه کولی سړی ګوري اخر کې اینډ کې هغه چې مور خپله زوی ولي که نه نو خلکو له جړه راځي دونه زبردست هغه دی پای کې مجبوران یې خوري د اتیمې مور اتیمان دي دوه وروریان دي هغوی مجبوري خولې ده چې مور دا ورور د خپل زوی څنګه پالي نو دغه شي ډېرې واقعات دي چې انشاءالله مونږ کوشش ده چې مونږ ښه نه ښه کار وکړو دا ماته ووایه د شوبیز په دنیا کې چې ته له څه وخته کار کوې داسې واقعه یا داسې ستونزه تکلیف چې تا ته پېښه شوی شره داسې د خیال فلل یو د هغې کې فلم کې زما کولو صنف اندازه کې که نه فرسټ ټایم ځکه چې زه بالکل نوی وم فرش وم ما ته څه اندازه نه وه صنف انداتا اردو فلم و هغې کې لالا سودیر هیرو جاوید هغه و دا پکې آصف خان لالا پکې و اور کوي پکې و غلام الدین و پکې دا ټول څونه یعنې کې یو میچر یې جوړ کړی ټول څونه اداکارانو اردو دا یې جوړ کړی ډېر هائی فائی فلم تللی او لالا سودیر پکې بزوکه جوړي لالا سودیر دا هغه سلطان هغه زوی د لالا سودیر زوی سلطان رای سلطان رای اخر کې هغه بیا غلام الدین هغوی بیا بم باندې وړی فرسټ ټایم و پهله چانس و زما اور ما ته لږ مشکلات هغې کې راغلي دا ماته ووایه په دې دورانیه کې چې په له کومه وخته ته په ټیلی فلمانو کې یا په فلمانو کې ډرامو کې کار کوې داسې د خوشحالۍ مقام چې تا ته پېښه سوی وي او ته نن هم فخر کوې چې یاره دا د خوشحالۍ مقام ده الله تعالی و هر فنکار ته نصیب کړي بس شکر الحمدلله ما یو سټیج شو کړی و د هغې سره خیال محمد او شبنم خیال محمد او شبنم میوزیکل شو د فلیټ کلب کې هغې کې جب سټ ما ګانا وکړو زه خلکو وکتم هغې ګانا کې یاره مسافره قربان شم ستا به یادومه قربان دا ګانا ما کړي
او هغې باندې یقین وکړه زه بیا خلکو په هغې کې اوچت کړی وم نو ډېر خوشحاله وم جړنګ راغله هغې باندې ما فخر کړ چې داسې وړوکی سړی راپاسي او دومره اوچت ډېر خوشحاله شوم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ د دې فنکار په سترګو کې له ډېرې خوشحالۍ دا اوښکې راغلې دا یو مینه ده مینه پښتانه په قسم قسم کې وي او مینه د چا په اختیار کې هم نه وي دا مینه د قدرت له طرفه یو انسان ته میلاو شي بیا هغه مینه دی که له ځانه لرې کوي هم لرې کولی نه سي د دې فنکارانو د دې ګلوکارانو سندرغاړو د دې په ذهن کې هغه مینې دي چې له هغه مینه څخه ما ورته خوند اخلو هغه جب ما کومه غانا وکړه که نه یاره مسافره قربان چې دا ما کړی 96 سټیج شو باندې نو خلک دونه جذباتي شو چې زه یې اوچت کړم په هغې کې خو بیا خیال صاحب راغی خیال صاحب غاړه شو ما سره ماشاءالله ډېر زبردست پرفارم دی وکړو نو هغه ما ته خوشحالي اوس ما په زړه کې ده هغه زه سین یاد کوم نو ما له خوشحالۍ نه جړه راشي سید خان وروره دا ماته ووایه د زړه ارمان د څه دی یاره بس ما الله پاک څه وختې ما الله پاک راکړي دي بس دغه هم چې بس الله دې ټول مسافر څونه پښتانه دي څونه نور قوم دي دا ټول دې الله پاک خوشحاله ساتي څنګه زه یم بس دا تو زندګۍ سره چلیږي کله خوشحالي خو زه شکر الحمدلله الله پاک شکر ادا کوم چې زه اوس په داسې خاص ارمان نشته سما د الله پاک نه وختې ما راکړي دي الله پاک سید خان وروره بله خواته به راسو بنیادي طور د کومې علاقې زه د مردان نه یو 18 کیلومتر مخکې د میاخان سنګو کلی زه سنګو کلی یم او بس کراچي ته راغلی دلته کې خپل جوب کوم جوب د چی شي جوب جنا هاسپټل کې زه پیرامیډیکل سټاف کې یم ایز ا نرسنګ اسسټنټ یم او شکر د ګورنمنت جوب د جنا هاسپټل کې بچیان مچان د څومره دي د بس ما 2 لکان دي یو مشر نوم دی سلمان او کشرې کوم دغه سیف علي خان نامه ده په دې دواړو کې شوبیز سره ریلیټډ څوک شته او که نشته شوبیز کشرې کوم دغه شوق ساتي هغه ټیک ټوکر دی هغه بده اوس فلم راځي بول فلم دی اردو هغې کې هغه پرفارم کړی دی انشاءالله چې ولګي نو دنیا به یې وګوري په آخر کې مینهوالو ته څه پیغام ورکول غواړي بس مینه خبره ده چې څونه پښتانه دي کراچۍ شهر کې اوسي هر ځای کې اوسي هغه خوشحاله اوسي خپله کې مینه ساتئ خپله کې اتفاق ساتئ نه موږ به یو جب اتفاق دی نه موږ ورست نه یو ښایست هغه نشته دا ما د هر ورور ته هر خویندې ته دا درخواست دی چې پلیز تاسو خپله کې ټوله کې مینه ساتئ او خپله کې خفه کېږئ ما چې موږ یو یو نه موږ ته یو کوم موږ نشي پاسېدی نو دا زما تاسو ته درخواست دی چې بس خپله کې خوشحاله اوسئ ډیره مننه سید خان وروره کور د ودان چې په دومره مصروفه وخت کې بیا د کراچۍ غوندې یو مصروف ترین ښار کې د موږ ته وخت راکلی انټرویو د مشترو کستا یو جان مننه ګرانو کتونکو دا و د ټیلی فلمانو فنکار سید خان چې د پر ژوند او پر فن هم له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته د خدای په امان